وایس چانسلر صاحب مسلسل د دې نه مخکې درته یو لطیفه کوم دا قلی ناصر صاحب چې کومه خبره وکړه یو کشر و نو د یو مشر وایف یې وفات شوې وه نو هغه بیا ښځه کته نو دغه مشر ملګري له لرو ورته وایي چې یاره ښځه داسې او داسې او داسې کوي او داسې نه کوي هغه ورته وایي بچې داسې په سر یې جوړېږي تیار یې نه میلاوېږي دا ستاسو چې اوس څومره وایس چانسلران دي ما سره ثبوتونه پراته دي بلیک اینډ وایټ کې دا مې عطاالرحمن ته هم لیږلي دي دا مې دې ګورنر شاه فرمان ته هم لیږلي دي دا مې عمران خان ته هم لیږلي دي او ما سره ثبوت شته چې میلاو شوي ورته هم دي ځکه زما خلاف مفتی ډسپلینري ایکشن اخلي د دې مطلب دا دی چې زما ثبوتونه ورته میلاو شوي دي دې کې میجارټي ان ایلیجبل دي چې ان ایلیجبل وایس چانسلرانی هغې ادارې سمې نشي چلولی دا یاد وساتئ چې یو سړی کوالیفای دی او ایلیجبل وي نو هغه په اصولو سټینډ اخیستل کي هغه د قانون مطابق ادارې چلولی شي چې یو سړي کې خپلې بله خبرې هغه بل ته څه ووایي چې زه به دا اداره وچلوم نو زما په خیال تاسو ټول پروفیسران دلته موجود یې که اتفاق را سره کوئ چې تر هغې پورې د وایس چانسلر انټرویو له نه ځو چې تر څو پورې دا عطاالرحمن نیلر شوی او د وایس چانسلرانو سلیکشن چې دی هغه په درناوي شوي دي وایس چانسلر څنګه سلیکټ کیږي د خلکو نه اپلیکیشنز غواړي چې تا درخواست ورکړو نو ته نوکر شوي ته باس کېدی نه شي You cannot be a leader when you apply, when you are asked by the government چې حکومت تا ته درخواست وکړي چې راشه زما تا ته ضرورت دی دا اداره والا سنبال کا نو ته به په نرتوب راشي او په کرسۍ به کښېني او د قانون او د سټیچیوټ پاسداري به وکړي ته چې درخواست ولیکې چې ما وایس چانسلر کا هغه ته نوکري کوې که لیډري به کوې وایس چانسلر د ادارې لیډري زه په دغه ګناهګارو کې یم ما هم درخواست ورکړی دی دغه غلطي منم خو په کار دا ده په ماضي کې چې کومه طریقه وه درې مشران یو به چیف سیکرټري و یو به ډاکټر متین صاحب و یو به عبدالله صاحب و او داسې یو مشر دوه به نور و دوی به خپلو کې کېناستل وی به ستاسو په نظر کې چېرته داسې سړی شته چې د پېښور یونیورسټۍ وایس چانسلري کو دې ټولو به نومونه راوړو هغه نومونه به سکروټنایز کړه خپلو کې بیا به هغه کینډیډیټس ډوډۍ نه راوغوښتل ګورنر هاوس ته او هغې سره به یې ګپ شپ ولګاو او د هغې نه پس به وي دا پلانی پکې کمپیټنټ دی دی به والو او هغه ته به درخواست وکړو چې د قوم تا ته ضرورت دی ته راشه دلته وایس چانسلر شه نو هغه وایس چانسلر به چې راغی نو هغه یا ډاکټر متینو یا به علي خانو یا به هاشم خانو یا به چودري محمد علي و چې هغه ته به وزیر اعلی دلته ناست و او هغه به ورله ټایم ورکو هغه شکشن افسر به نه کړ نو که دا ادارې په صحیح معنو کې تاسو ادارې کوئ او د هر څه نه بالاتر کوئ نو اول فوکس به په دغې پکاري د یونیورسټۍ مستقبل زمونږ د تعلیمي ادارو مستقبل نشته دا یاد وساتئ چې په راروان 10 کاله کې په امریکا کې به په سلو یونیورسټۍ بندېږي په ټوله دنیا کې به یونیورسټۍ بندېږي ځکه چې یوټیوب اوس سبق د هر چا فنګر ټپس لولی دی آی بی ایم پروس کال اعلان کړی دی چې زمونږ ډیګرو ته حاجت نشته زمونږ ایکسپرټیز ته ضرورت دی په میدان ته ماته وښایې ته څه کولی شي زما ډیګري نه ده پکار زمونږ یونیورسټۍ ته واړه په دې راځي چې مونږ د ډیګرۍ دغه کاغذ ورکړو که دغه کاغذ ضرورت نی نو ماشومان د یوټیوب نه ښه لرنینګ کولی شي څوک به پاتې کېږي په دې میدان کې
په دې میدان کې به هغه یونیورسټۍ پاتې کېږي چې څوک یوټیوب بیټ کولی شي، چې یوټیوب له شکست ورکولی شي، هغه یونیورسټۍ به سروایو کوي، هغه به وي، هغې ضرورت به وي، هغه به موږ څنګه جوړو؟ کلاس 4 د خپل اټیچیوډ نه خپل انوایرمنټ جوړولی شي، خو مین سټیک هولډر نه دی. حکومت تاله پیسې درکولی شي، خو تاله اداره په بره نشي بوتلی. سټوډنټ ته چې ته سبق وښیې، هغه زوتولی شي، خپلې ډګري اخیستی شي، خو ستا اداره په بره نشي بوتلی. نو څوک پاتې شو؟ یو استاز دی او یو د کلاس 3 دی، ایڈمنسټریشن دی. که دا دوه سمي او دا کیپیبلي کمپیټنټي، نو ستا د ادارې ضرورت به وي که نه سبا به درته وایي چې دا دروازې بندې کړه، زما د وړو ډګرۍ نه دي پکار. نو په دې خبره باندې سوچ وکړئ که هغه کلاس 3 دی، که زما وایس چانسلر دی، که رجسټرار دی، او که استاز دی. ستاسو مستقبل او ستاسو د ادارو مستقبل ستاسو په لاسو کې دی. که ایماندارۍ سره هم کار ونه کړو، که هانست سنسیر او کمپیټنټ ټیچران هم رانوستو، که هانست کمپیټنټ رجسټرار او ټریرر نه وي، نو زما په خیال د دې ادارو هېڅ مستقبل نشته. منافقت، ستاسو دا خبرې به، ستاسو دا مسلې به په لومبۍ ورځ باندې حل شوې وي که تاسو کې منافقان نه وي. د منافق ډیفینیشن په ګوګل باندې وګورئ. منافق هغه چاته وایي چې نفاق کوي. که زه ستا مخالف یم، د ټوټه مخالف یم، د فیکلټي مخالف یم، پکار دي چې دې میدان ته راشم، دلته ودرېږم او خپله نقطه خلکو ته واضحه کړم چې بهي دا صدور چې کوم دي د کلاس 3 کلاس 4 او ټیچرز دا په غلطه دي. نو مونږ به ورسره ملګري شو چې او بهي دوی په غلطه دي، نو مونږ ورسره نه یو. خو چې میدان ته نه راځي او د میجارټي مخالفت کوي، د دې مطلب دا دی چې دا منافقین دي. او منافقت د اسلام تاریخ وګورئ، د یورپ تاریخ وګورئ، د ټول جهان تاریخونه وګورئ چې یو قوم بل قوم نه دی قبضه کړی تر څو پورې چې پکې خپلو منافقانو د دشمن مرسته نه ده کړې. نو خدای رسول ته وګورئ، استاد سره د یونیورسټۍ ملازم سره منافقت نه ښایي. سپین روزئ میدان ته چې پهې پروفیسر جمیل په غلطه دی او راځئ ما سره د دې ښه سالوشن دی. نو موږ به ټول هغه سره ملګري یو. خو دا طریقه بلکل غلطه ده چې سړی ملګري ته یوړي او پټ پټ بل سره ساز باز کوي، نو دا قومونه تباه کوي. ادارې یوازې نه، پوره قومونه دې تباه کړي دي. نو د منافقت نه ځان وساتئ، که هغه د کور په سطح وي، که د کلي په سطح وي، او که د ادارې او د قوم په سطح وي. یو برطانوي زما لیډران خرڅېږي، خو تاسو برطانیې ته لاړ شئ، امریکې ته لاړ شئ، یو الکوهولیک چې د پول لاندې ناست دي، تاسو د خپل قوم مقابله کې واخلئ، نو زه به هم ومنم. خپل قوم سره به غداري نه کوي، دا یوازې مونږ کوو. د خدای رسول ته وګورئ، دا غدارۍ پرېږدئ.